د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر د فاریاب ولایت د کډوالو چارو ریاست له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد ته هیڅ راستنېدونکی له مرستو بې برخې او د کډوالۍ په ادارو کې له ثبت څخه نه دی پاتې شوی. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د آمو سیند د نفتي توکو د پروسس لپاره د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د یوې سترې معیاري فابریکې د جوړولو هڅې روانې دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي که د نفتي توکو د پروسس چارې په هیواد کې دننه ترسره سي نه یوازې چې سلګونه هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره سي بلکې د هیواد اقتصادي ځان بساینې په اړه به خوځنده ګامونه اخیستل سوي وي. د هیواد پخوانی ولسمشر حمید کرزي د یوناما له مشري روزا اوتانبانیو سره په لیدنه کې د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ځانګړي ارزونې د راپور په اړه خبرې کړې دي. د پخوانی ولسمشر پر ایکس پاڼه راغلي چې دواړو خواو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر بیا پرانیستلو یې ټینګار کړی. پخوانی ولسمشر دغه راز ویلي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم ته اړتیا ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس متیو الحق خالص تېره ورځ جمعه د مرغومي 22 قطر ته سفر کړی دی. د سرې میاشتې پر ایکس پاڼه راغلی چې ښاغلي خالص به په دغه سفر کې له افغانستان سره د روغتیا او بشري مرستو لپاره د بیل ګیټس بنسټ او په ځینو هیوادونو کې د سفارتونو له استازو سره وګوري. د عامه روغتیا وزارت سرپرست کلندر عباد پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد د عامه روغتیا له وزیر ندیم جان او ځینو نورو پاکستاني چارواکو سره لیدلي دي. د عامه روغتیا په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پر همغږۍ او په دغه برخه کې پر یوې واحدې تګلارې خبرې شوې دي.